امرالله صالح اخر هم د عبدالله په خلاف راپورته شو. امرالله صالح د عبدالله مرستیال سره څه کړي دي؟ امرالله صالح تازه څه ویلي دي په همدغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. امرالله صالح وایي چې سپیدار ماڼۍ به خپل دفتر ټاکي او په خبره یې دی ډېر ښه پوهیږي چې د پخواني اجرایه رئیس عبدالله مخه څنګه ډب کړي. نوموړي نن ورځ د عبدالله مرستیال سپیدار ماڼۍ ته پریښی نه دی. د ولسمشر اشرف غني لومړي مرستیال ښاغلي صالح د عبدالله دویم مرستیال اسدالله سعادتي سپیدار ماڼۍ ته له تللو منع کړی دی. نوموړي ولسمشر ته ویلي چې دی ډېر ښه پوهیږي چې څنګه د دې بحران زېږوونکو مخه ونیسي او سپیدار ځان ته دفتر جوړ کړي. دا معلوماتو له مخې تېره شپه سرور دانش هم د محمد محقق لیدو ته ورغلی و چې د عبدالله ډله دې په رضایت سره د صدارت اسیره کړې ماڼۍ دولت ته تسلیم کړي. دا په داسې حال کې دا چې وړمه ورځ عبدالله له سپیدار ماڼۍ څخه ارګ ته تللې لارې بندې کړې وي، خو حکومت وایي چې نور د اجرایه ریاست په نوم څوکۍ نشته ده. هیله دې نه وي چې حکومت غواړي د اجرایه ریاست بودیجه هم بیرته مالی وزارت ته وګرځوي او ټول اسناد فایلونه یې دولتي ارشیفونو ته ولېږدوي. پخواني اجرایه مشر عبدالله د ولسمشر د لوړې په ورځ خپله خیالي لوړه وکړه او د موازي حکومت اعلان یې وکړ. ولسمشر غني که څه هم په ښکاره سړه سینه کارولې، خو ویل کېږي چې د اجرایه پوست سره کلک مخالفت لري او په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد مکرر وړاندیزونه هم رد کړي دي. په ورته وخت کې د کابل ښار له زنبق څلور لارې سره د دواړو لوري ترمنځ څخه اخ و ډب روان دی، خو تر اوسه یوې خوا هم په دې هکله رسنیو ته تازه څه نه دي ویلي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.